أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. ربط ما قبل سرداده ذکر د قتال فی سبیل الله وشو او ذکر د انفاق فی سبیل الله وشو. اوس دغه دواړه کارونه سختی خپل ځان په تکلیف کې مشقت کې اچول کافر ته مختکیدل زهغه کې خطرات قتل کیدو وی د شهادت وی اور انفاق فی سبیل الله کې خپل مال ګټل شوی مال خپلو سره حاصل شوی مال هغه ته خرج کړي بغیر د ستمه او لالچ نه هیڅ فائدہ دته نه ملويږي نو دا کار هم مشکل دی. نو الله تعالی د دې کې علاج ذکر کوي معالجه یعنی دا آیت هم معالجه ده څه دغه عمل کې راولو دغه یو عمل نو تاسو ته قتال فی سبیل الله هم آسان شي او انفاق فی سبیل الله هم کم عمل څنګه حج او عمره دي. حج او عمره د دواړه د سکرونه دي څه دي کې تعب النفس یعنی خپل ځان ستړیواله دي او اندرنګ انفاق هم ورکې دي. نو چې کله تاسو حجونه عمره کو ځان مو هم ورکی خرج کیږي ستړی کیږي او اندرنګ مال مو هم ورکی خرج کیږي نو تاسو به عادیان شو تاسو ته به انفاق هم بیا آسان وي او قتال فی سبیل الله به هم آسان وي. صحیح شو یعنی کله چې سړی خرج کوي کنه نو دې سره د خرج ولا ماده پیدا ویږي. صحیح شو اندې د واجب نه تاسو به قتل وی کنه د چا څه اولاد نه وی کنه اولاد بچی نه وی نو هغه سړی بیخي شو کني پکاره خدا دې خدای د غار کته خو بچیم نشته چاته جمع کوي خو خرچ کا کنه یک یو جونډه سمر شي بس یا به د مال ویرونو ته پتی کیږي یا خوریونو ته پتی کیږي خو خرچ کا خی ولا غوا خدا ولی کنجوس دی وجه څه شي زکه دی ورکړشتانه او چې چا بچی وی کنه هغه روزانه ورکړه کوي بچی ورته چپلاره پیسې راکا ها یاره دې د پر سکول فیس راکا ټیوشن فیس راکا مدرسې ته څم کپڑے خلا مختر راغلو اندرنګي امونه راوړه اندرنګي دوانه راوړه نو بس روزانه دا مال خرج کوي جیب نه روباسي نو دې سره د عادي جوړ شي بس سخی وي هر چی ته به خرج کوي شي ابل نو چو غواړي نه کنه نو بس کنجوس پاتې شي. نو دغه جهاد دغه حج او عمره کې د دواړو شیزونو علاج دی. واتم الحج اور پورا کو تاسو حج والعمره اور عمره لله الله د پاره. دغه آیت مبارکانه امام شافعی رحمت الله علیه د عمره وجوب ثابتوي لکه څنګه حج واجب دی فرض دی نو اندرنګ عمره هم په صاحب استطاعت باندې فرض واجب دی ومون پنيز باندې عمره کول د سنت دی او دغه آیت مبارکانه ورته مونږ جواب دا کو چې کې حکم د اتمام راغلی دی. صحیح شو یعنی پورا کو تاسو اور حکم د اتمام د کله کیږي بعد شروع کیږي بعد شروع د اتمام حکم کیږي ها او څکله سړی شروع نه وی کړي نو هغه د پر اتمام حکم نه کیږي هغه د پر حکم کیږي چې وکدا کار پورا کدا کار یعنی شروع کړي دی نو د کومګه ومنو څکله یو ځلی د عمره کې شروع وکړل نو بیا خو واجب شو. حاجی فإن احصرتم دا اوس یو حکم بیانېږي څکله تاسو حج او عمره د پر احرام وتړلو نو تب اوس دغه کله حلالېږي یعنی کم شي زونه تا باندې یعنی محرمات دي هغه شي زونه تا د پر ممنوعات دي ممنوع دي ته نشي کوله او دغه احرام د تړل دینه به کله اوځي کله چې د حج ارکان ادا کی اندرنګ ته کله د عمره ولته ارکان ادا کی نو بس بیا به اوځي. اوس دغه صورت راغلو چتا کو احرام وتړلو نیت وکړلو تلبیه د ویلا خدا دې ست بند کړل شوی عمره نه حج نه نشیدله او دغه بندش یا دا خو دشمن د واجب نه راغلو یره لاري کې دشمن دی نه د پریګدي ها یا دغه بندش دا بیماری د واجب نه راغلو
یا دغه بندش نور انتظامی امور د واجب نه راغلو، مثلا جزونه ختم شو د ذکر احرام تړل جزونه نشتا، صحیح شو. نو اوس په څه شي کوي؟ بس احرام کوس کا ډایرک نه د دې خپل طریقه ده، هغه طریقه بخپل کې بیا به حالت احرام یعنی دغه هغه کوم شی زونه تا د پر حرام دي هغه به تا د پر حلال شي. هغه څه شي دي؟ ته به قرباني جناور هدیه دا به زمین حرم ته میناتا جای منحر ته واسطه ال تک چې کله هغه اورسي ذبح شي نو باز بیا به حلق وکي او ته به دغه احرام نه اوسي. فإن أحصرتم فإن منعتم کچرته تمنع کړل شوی من عدو ومرض وإلى ما ذلك د وجد دشمن نه د وجد مرض نه وإلى ما ذلك يدين إلى بل څه مساله ته پیښ شو. فمستيسر من الهدي فمستيسر پس هغه څه تيسر استيسر د باب استفعال دی خو متضمن دی معنا د تفاعل ته ای تيسر یعنی هغه سیس آسان وی من الهدي د هدینا نو لازم علیکم بس کم یو شیز د ته آسان وی لازم علیکم هغه پتا سو باندې لازم دی. اور یا دغه استیسر د خپل معنی باندې د معنا د طلب وکي پراته دی استفعال دی. نو فمستیسر پس هغه سیز س آسانی سره طلب کول شي دا من الهدي د هدینا لازم علیکم ولا تحلقوا تاسو بنحلقوا رؤوسکم سرون خپل حتا يبلغ الهدي محله تر دې چې اورسیږي دغه هدیه دغه قربانی محله یعنی هغه جای منحر تا هغه جای منحر تا څه هغه مینا ده مینا حدود حرم. فمن کانا پس هغه څوک چې وی منکم د تاسو نه مریضن بیمار او به اذن یا دیتا وی مرض من رأسه سرد دینا یعنی په سر کې څه مرض وو یا بل څه بیماری وا یا سر کې څه بیماری ورته هغه سر ولا بیماری څه شه دی یعنی اذن معنا تکلیف وکا او به اذن یا وو تکلیف من رأسه په سر کې هغه تکلیف څه شینو من قمل او صداع من قمل او صداع یعنی سر کې سپګي وي او ډېر زیاتې وي څه بغیر د سر خریولونه دا لری کېدل نه نو بس بیا څه خبره نشته حلق ته وکي او یا بل څه بیماری او سر درد ورته بغیر د حلق نه کار نه کیدو نو دغه هدیه به کله رسیږي نو بل دې ته اجازه ده د حلق وکي مخکې د رسیدلو د هدینه او اوس څه کله هدی رسیدونه مخکې د حلق وکړلو کنه نو اوس دې د پر څه حکم دی ففدیه فعليه فدیه پس لازم دی دې باندې فدیه او دغه فدیه د دروشي زونه ادا کول شي من صيام دروجونا روجي سوره دي 3 روجي بنسي 3 روجي او صدقه یا د صدقینا صدقات څه شي د شپږو مسکینانو ته نصف سا غنم ورکول دي شپږو مسکینانو ته نصف سا غنم ورکول دي یعنی ټوټل 3 سا جوړ شوخه 3 سا غنم دا به صدقه کوي شپږو مسکینانو به تقسیمي او نسکین یا قربانی ده د درو کې کمی خوخوي د فدیه د ادا کی روزه ستي یا صدقه ور کوي او یا قربانی کوي. فاذا امنتم اوس مخکې حالت احصار ذکرو اوس حالت امن ذکر کوي. فاذا امنتم پس کله و تاسو امن مندون کی من العدو د دشمن نه نو فمن تمتع یعنی حالت امن کې و تاسو حج اراده مکړی و لاړلو حج ته فمن تمتع پس هغه څوک چې هغه نفع واخستله دغه تمتع دغه اصطلاحي تمتع حج ورنه نه دی مراد یعنی حج په درې قسمه باندې دی کنه حج تمتع حج قران او حج افراد. حج تمتع چاته یی ست احرام وتړي د حج ولا اور هغه نه مخکې ته عمره ادا کی صحیح شولا یعنی حج په نیت باندې روانه ته احرام وتړي هغه سره عمره ادا کی اور بیا عمره ادا کولو د بعد احرام کوس کی اور بیا د کله حج ایام راشي نو اتم ذل حجا باندې یوم الترویه باندې ته بیا احرام د حج وتړي د حج تمتع دی. اور حج قران څه شه دی حج قران یو احرام تړلو باندې یعنی یو احرام کې ته حج اور عمره در جمع کې یعنی مثلا 4-5 ذل حجا باندې ته احرام وتړي
هغه سره ته عمره ادا کې، عمره ادا کولو د بعد ته ځان حلال نه کې، احرام کوز نه کې، اندغه احرام کې ته پاتې شي، اندغه احرام سره ته به حج ادا کې د حج قرانی او حج افراد سبا صرف حج د پر د احرام وتړي. نو فمن تمتع د دې کې تمتع د په معنا لغوي دی ښا ای انتفع، پس هغه څوک چې هغه نفع حاصل کی بالعمره په عمره سره ال الحج الى وقت الحج تر وخت حج پورې. یو معنا بل دي کې یو خستا توجیه چې هغه ثابته ذکر کړی دی علامه تفتزانی رحمت الله علیه په مختصر المعانی کې. صدقه عمل ته یی تضمین دوات سره تضمین څه شي ته یی تضمین دی ته یی چې ذکر شي فعل یا شبه فعل سره د فعل یا د شبه فعل اخر نه، ذکر شي فعل یا شبه فعل سره د فعل یا د شبه فعل اخر. نو اوس دغه فعل یا شبه فعل اخر دا به حال واقع کیږي یا به تمیز واقع کیږي فعل یا شبه فعل اول نه. خوشی په خبره دغه فعل شبه فعل اول څه دی کنه، دغه دویم فعل شبه فعل اخر دا به حال واقع وي دغه فعل یا شبه فعل اول نه. او دغه ځکه ګوره تمتع دا فعل دی کنه. اوس دغه ال الحج حج دا فعل خو نه دی خو مشابه د فعل دی، نو شبه فعل دی. نو اوس دغه شبه فعل د حال واقع کی، نو بیا به ګوره معنا څنګه شي خوندوره معنا. فمن تمتع پس هغه څوک چې هغه نفع حاصل کی بالعمره په عمره سره ال الحج ای حال کونه حاجا په حال کون د دې کې چې د حج کوونکی دی. خوشی په خبره فمستيسر من الهدي پس هغه څه اسانی سره طلب کول شي دا من الهدي د هدینا نو جزاء وبس لازم علیکم نو هغه هدی په دې باندې لازم دی. او دغه هدی د تیای دم شکر دم د شکر او دا حج حاجی قارن اور حاجی متمتع دی باندې دا واجب دی ښا دم شکر دا واجب دی یعنی شکرانه ولا دغه دم ورکي. حج مفرد حاجی مفرد باندې دا نشته ښا حج افراد کې دم شکر نشته، دم شکر حج قران اور حج تمتع کې دی. فمن لم یجد اوس یو سړی دی هغه دغه هدیه نمومي عدم وجدان د هدیه صورت ته. اوس دغه عدم وجدان د دوا صورتونه دي. یو صورت دا دی چې ته فقیر یې مسکین یې وسته نشته پیسې در سره نشته، او یو صورت ته عدم وجدان د هدیه دا دی چې قحط راغلی دی د جنورانو قحط سالی دی جنوران نشته هدیه نشته، نو بیا څه شي کوي بیا روجي دي او د رجوع ول ترتیب په خپل بیان دي. فمن لم یجد پس هغه څوک چې نمومي هغه یجد الهدیه یعنی لم یجد الهدیه فصيام فعليه صيام 3 ایام پس دی باندې لازم دی روزه 3 ورځې فی الحج فی ایام الحج فی الحج فی ایام الحج وسبعه اور اوروجی دی اذا رجعتم سکل دا واپسی وکي. او یا زمون احناف په نس باندې د دی ولا معنا اذا رجعتم اذا اردتم الرجوع سکل دا اراده د رجوع وکي. خاجی اوس ګوره زمون اور شوافی په نس باندې دغه مسله اختلافي ده. زمون احناف طریقه دا ده چې دغه 3 روزي ایام الحج کې دي کنه. نو ایام الحج کې دا به کله نسی ایام الحج 7 ذی الحجه 8 ذی الحجه اور 9 ذی الحجه صحیح شو. او دغه 9 ذی الحجه یوم عرفه ده. نو دغه روجا ستل یعنی ائمه ثلاثه په نس باندې دا روجي یعنی شپږم اوم اتم دغه 9 ذی الحجه ولا روجا حاجی د پر علل اطلاق دا جائز نه دی روجا بننسی. مو احناف په نس باندې 9 ذی الحجه ولا روجا د یوم عرفه ولا روجا که حاجی نسی کنه یعنی قربانی نشي کوله او دغه روجي خودی باندې لازمی دي کنه. نو دغه روجا هغه حاجی د پر مکروه دی چې هغه دغه روجي د واجنه افعال د حج هغه متصره کیږي. صحیح شو. افعال د حج ادایګي کې فرق رسی نو د پر بیا مکروه دی. کچرته فرق نه لته خو صحیح صحتمند او برابر موسم خو سہولیات برابر نیولل شو نو ود نسی احناف پنيز باندې او ائمه ثلاثه پنيز باندې نشي نیولل.
اور بیا زمونږ احناف په نس باندې اوس نه هم بیا کوم پته خونه لګي کنه ستب وسول لري کنه نو بهتره ده شپږم اوم اتم دا روزي به ونسي او دغه او روزي پاتې شوي او روزي به کله نسي ایام التشریق د بعد ځکه ایام التشریق سرا ته افعال د حج نه فارغيږي ښا صحیح شو یعنی ایام یعنی حج ولا څنګه ادایږي دي ارز الحجاب نه وته احرام وتړي کنه مکه مکرمه نه اور بیا بلار شي مینا ته مینا کې به 15 منځونه وکي اور بیا بلار شي نهم ذل حجا 70 منځ د بعد مینا نه اوسي اور لاړ وشي عرفات میدان ته التب زوال نه ونسا تر غروب آفتاب پورې به وخت تیر کې یعنی دوا منځونه به ورکی وکي مسفخین اور مازدیګر بیا به غروب آفتاب د بعد ته اوزي مزدلفه طرف ته مزدلفه کې به ته دغه مخام مسخوتان مون په شریک باندې وکي او دلته بشپات کلاو اسمان د لاندې تیر کې څکلا دغه شپاته تیر کړلا د بعد به بیا ته مینا طرف ته روان شي یعنی 70 مونږ کولو د بعد لسم ذل حجہ تاریخ په وی دلته کې غټ اختر وی التبلار شي مینا کې نو مینا کې به شیطان ولي قربانی به وکي اندرنګي بیا به سر حلق کې اور طواف زیارت د پاره به لاړ شي صحیح شو او بیا به واپس راشي مینا ته نو بیا به دغه 11 اور 12 تاریخ دا به مینا کې تیر کې 11 تاریخ باندې به هم اگر رمی د جمرات وکي 12 تاریخ باندې هم رمی د جمرات څه او کانی هغه سره به شیطان ولي نو بیا به 12 ذل حجہ غروب آفتاب سره تبراشي اور بیا طواف وداع ورته یي هغه به وکي نو بیا ته فارغ صحیح شولا نو دغه ایام التشریق 13 ذل حجہ پورې نو څکله 13 ذل حجہ شو هغه د بعد دغه وروجه دانی ولش امام شافعی رحمت الله علیه دغه ځکه فرمایي اذا رجعتم الى اوطانکم څکله تاسو واپس شو خپل وطنونو ته یعنی کله خپل کور تراغلی دغه وروجه کور کې ونسا اور مون احناف حضرات فرمایي چې د دې کې رجعتم یعنی تاسو واپس شو یوا توجیدات من افعال الحج افعال د حج نه څخه تاسو واپس شو یعنی ایام التشریق د بعد صحیح ولا نو دغه اوروجي اوس خچرته ته په مکه مکرمه کې وي د روجي ونسا د مکه مکرمه نه ته واپس د ډایرک وکړه لراغلي نو کور کې دغه روجي ونسا نو د پر ضروری خپل وطن ترتلل نه دي اور بل توجیدي کې داده اذا رجعتم ذکر د فعل دی اور مراد ورنا اراده د فعل دی او دغه قران مجید کې مستعمليږي چې ذکر د فعل وی مراد ورنه اراده د فعل وی لکه من او د صفه حکم کې الله فرمایي کنه یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اذا قمتم سمنا اذا اردتم الصلاه صحیح شو چې کله تاسو اراده د منځ وکړو فغسلوا وجوهکم نو دا هم اند سي رجعتم اي اذا اردتم الرجوع چې کله تاسو اراده د رجوع وکړو اوس خطه دا وی چې اراده د رجوع اراده د واپس کېدو هغه خو بعضی کسان میاشت وی بعضی کسانو شل ورځې پاتې وي نو اراده د رجوع خو نه دي نو هغه جواب ته د سی وکي سګوره څکله افعال د حج نه سړې فارغ شي کنه نو باز د خپل په خپل اراده د رجوع جوړ شي افعال د حج پورې هغه مکمل دلته حرم شریف کې وي دغه حج کې د هغه زړه لګیدلې وي دماغ قلب او دماغ ټول دغه حج کې وي اوس کله افعال د حج نه فارغ شي چاهي هغه 2 ورځې پاتې وي چاهي هغه هفته لس شل ورځې میاش پاتې وي کنه او بس اوس هغه د واپسی ولا سوچ کوي چې حج نه فارغ شوم اوس کو واپسی کله کوم پوه شي په خبره نو اذا رجعتم اذا اردتم الرجوع د احناف مسلک تلک عشره کامله دا لس ورځې دي کامله نو اوس دغه معنی ته سوچ وکي دا خو تحصیل د حاصل رسی یعنی دغه 3 ورځې او ورځې دینه خو معلومه شو غوسی تلک عشره کامله د لس ورځې دي ولی پته نه لګي چې لس ورځې دي نو دغه تحصیل د حاصل نه بچ کیدو د پاره د دې به مقدر وبسي د سی بر وبسي تلک ایام عشره دا لس ورځې دي فدیه کامله دا فدیه کامله ده تلک ایام عشره فدیه کامله سبز دغه فدیه د کله ادا کا کنه لس روزه د ونی ولی نو باز خبره خاتمه اوس هیڅ قسم شوبه ما ستا هیڅ قسم خدشه ما ستا چیرې ما خو قربانی نه دی کړی دا فدیه کامله ده ذالک اوس
دغه حج قران او حج تمتع د چا د پاره دی ذالک دغه حج قران او دغه حج تمتع لمن د هغه چا د پاره دی لم یکن چنوی اهله اهل دی یعنی اهل دغه حاجی حاضر المسجد الحرام موجود مسجد حرام سره یعنی معنا دا صد دی ولا کور په مکه معظمه کې نوی یعنی دا مکی نوی ښا غیر مکی د پر حج قران او حج تمتع دی صحیح شو مکی د پر حج افراد دی واتقوا الله اور او یریګو تاسو الله تعالی نه فيما امرتم په هغه کې چې تاسو ته امر کول شي دی په باب کې الله نه او یریګو وعلموا اور پوښ تاسو ان الله تبشک الله تعالی شدید العقاب سخت سزا ولري چاته لمن ترک امره هغه چا د پاره سخت سزا ولري چې هغه د الله تعالی امر ترکی الحج اشهر معلومات نو ربط واضح دی صد حج ولا بیان شروع دی اوس وخت حج کله دی حج به کله کو نو چې حج ولا میاشتې کې کوو څه هغه ذل قعده دی او ذل حجه دی اور اندرنګي چې د دې کې اشهر راغله دي جمع ټکه راغله دي او جمع اطلاق کم از کم هغه په درو باندې کیږي نو درې میاشتې هغه د حج ولدي شوال ذل قعده ذل حجه یعنی مو احناف په نس باندې یو سړی دی هغه شوال میاشتې کې لاړلو حج په اراده باندې احرام وکړل عمره وکړه او به احرام کوس کړلو نو دا مسنون حج دی ها صحیح شو او یو سړی دی هغه رمضان المبارک کې لاړلو رمضان المبارک کې او حج ول نیت باندې لاړ دی احرام تړل دی عمره وکړل احرام کوس کو به حج کوي نو دغه حج مکروه دی صحیح شو نو اشهر الحج هغه څه شي دی میاشتې د حج درې میاشتې دي شوال ذل قعده او ذل حجه الحج ای وقت الحج وقت حج اشهر د میاشتې دي معلومات د میاشتې څه معلومې دي شوال ذل قعده ذل حجه اور ذل حجه کې بیا اوله اشهر دي فمن پس هغه څوک فرادات هغه فرض کړی دی حج یره دغه حج انسان فرض کړی دی نو د دې کې فردا د په معنا التزامات دي ځکه حج فرض کون کې خو الله ولا ذات کنه ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا نو د دې کې فرضا د په معنا د التزامات دي مطلب دا دی یعنی یو سړی دی هغه احرام وتړل یو سړی دی تلبیه ویله نیتی وکړلو روان شو حج ته نو دی په خپل ځان باندې حج فرض کو یعنی التزام د حج وکړلو فیهن په دغه میاشتو کې التزام وکړلو الحج د حج نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج دغه خبر دی کنه فلا رفث خداغه خبر په معنا د نهی دی ښا په معنا د نهی لکه څنګه تاسو ته مخکې هم ذکر دی وتکتم الحق دا هم په معنا د نهی دی ای لا تکتم الحق تاسو حق ما پټو نو اندرنګ دا هم دی فلا رفث یعنی کلام قبیح نشتا اندرنګ فسق و فجور نشتا اندرنګ جدال نشتا څه معنا څه په معنا د نهی شي فلا رفث فلا ترفثوا تاسو کلام قبیح ما کو کلام قبیح یعنی بل ورځ هم د ذکر شیو نو دینه معنا دواعی جما یعنی بیبي د بوتلی دی کنه حدود نکراس غپ ور سره ما لګاو په شو یا به کلی کې لګاو الته کې ډیر عین ترما کو بس صرف ذکر اسکار کو تبلیغ کو پوه شو فلا رفث ولا فسوق ولا تفسقوا فسق فجور ما کو فسق فجور نه مراد یعنی تمام محظورات احرام ورنه مراد دي ازوا سره محظورات احرام کم شي زونه هغه ممنوعات احرام دي دا ما کو ولا جدال ولا تجادلوا او جګړه ما کو په خوراک باندې بیل جګړه تماته نه وروته ذات د دی ولاړ انتظار کړی د غار کا ګرمي باندې د مړکم ته به چرته ورښوي ما د تیلو څخه باتروم نه راوځي دلته ما ته وداري او ته به چرته تلوي د زغو د ویلاونو نیمه غنټه ته به چرته لاړې خزه وخت وروته نو لا بلاړي نو به دغه جګړه جوړ شي بیا د دې طواف کوي او د دې دوه ملګری خپل کې خپاوي دا اکثر کیږي خال ته کیدا پورا عین تعال خاجی ولا جدال فی الحج په حج کې وما تفعلوا اور هغه کار تفعلوا تاسو قوم من خیر د څنګینا یعلمه الله معلوم دي د الله تعالی ته وتزودوا فان خیر الزاد التقوى وتزودوا تاسو توخا واخلو زاد د چاته یی تعریف ولیکو کل ما یصيبک الى هدفک کل ما یصيبک
الی هدفک هر هغه سیز چې هغه رسئی ته خپل هدف ته دته زاد یې ښه نو توخا واخلو فإن خیر الزاد پس بهترین توخا التقوا هغه تقوا دی نو یو معنا خدا چې تقوا په خپل معنا باندې واخلي یعنی په دغه مال او دولت دغه ظاهری اسباب باندې یقین ما ساته اصل شی تقوا دی ښا تقوا اختیار کا الله نه ویریږي اور بل دا سجدي کې تقوی نه مراد یعنی دغه اصطلاحي تقوا نه دي چې مونږ او تاسو ورته یو تقوا ځکه دغه تقوا سره خو ته یو غزمازان نشي کولای یعنی ته ډیر پرهیزګاری کوه د دینه به ته الته ورسي الته ست ځان رسینو قدم بوچته پسې بلغونی بوچا شي تکلیف وکي قدمونه بواخلي الته ورسي نو دغه تقوا سره خو ته یو غز زیت نشي رسیدلې نو دې تقوا نه مراد به څه شي دي نو ولی کو ور سره ما یتقوا به عن السؤال بهترین توخا هغه دی چې با ست د سوال نه بچي ها یعنی چې کله حج ته سي توخا واخله بهترین توخا هغه دی ما یتقوا به عن السؤال یعنی دومره پیسې ځان سره یوسا سوال ته کې ته سوال کولو نه بچي صحیح شو د سینې وی چې تا خلک یي خلای درته وشلی دا چیرې مثلا 1500 ریال نه کم روان اخلي او ته بیا دلته کنجوسی کوي ځان سره 1500 راواخستې چې ما بس گزارا دي کیږي هغه 1500 خلا سورجو کې د سخات مشي بیا یو تلاس نسا بل تلاس نسا نو بهترینه توخه دومره راواخله ست الته کې سوال کولونه باشي صحیح شو نو دا بعض خلکو چې هغه راغله به حج ته اور حج ته توخی به نه راخستري او یلو به چیرې مونږ توکل کوونکیو دا یمن ولا څه خلکو مونږ توکل کوونکیو اور څکلا را بغلو نو بیا به خلکو نسوالونه کولو صحیح شو خلکو نبی سوالونه کولو یو پورې خاخ بل پورې خا اور الته څلار شي الله تاسو بوزي نو الته بدغه قسمه خال د ډیر میلاو شي در پوری وکینی کنه بل غب شپ در سره شروع کی یره مان خو ریال ورته لونه ریال نشره کوي او مخبل ریال نشته ریال خو ډیر سوره ور شه دي نو ستته څه درکم مندرنګ دغه سوالونو نه ځان بچ کول پکای نو دومره توخا یو څه دي شینه تباشي وتقونی اور او یریګو معنا یا اول الالباب اې د عقل خوندانو ليس علیکم جناح اوس د دفه د یوې خدشي کوي د آیت مبارکه سره هغه خدشه داوا هغه شوبه داوا صدقه حج صدیق نه دا خو عبادت ته نو الته کې دغه بیع او شراء دا به علل اطلاق ناجایز وي صحیح شو علل اطلاق ناجایز ځکه ته خو عبادت د پر لاړی نو اوس خدشه داوا څخه خلکو به هغه ضرورت ولا شي زونه هم نشو وخستله صحیح شو لکه استاد کانی پینی ته ضرورت وو بل څه شي ته به ضرورت وو تب هغه نشو وخستله ځکه ته خو حج ته راغله نو دغه د خدشي کوي نه ته یعنی تا اولینه ترجیح هغه د حج ادایګی دی ضرورت مطابق ته سودا کول شي خستل خرڅول هم کول شي تجارت هم کول شي صحیح شو چې تا اول نیت څه شي هغه حج یا عمره وي لکه نن سبا دغه خلک عمرو په باندې لاړ شي او ته کاروبار ته نو د دې آیت مبارکه مصداق دغه خلک دي ښا اندې وجنال ته کې شرطونه لګولې دي کنه چې 40 سال نه کم کسوي هغه عمره ته نه پریږدي هغه سره به یا مور وي یا بخور وي زنانا به ور سره وي یا به یو مشر سړی وي هغه ذمہ داری خلی صدا به بیا راولې د بیا ته پټیږي نو الته کې دغه پټیدل څه روان دغه پټیدو د پروي کاروبار د پروي اور الته کې ته چې عمره ته زه حج ته ځم الته کې نیت پټیدو وي نو دا شي نو څه کله دغه نیت نوي او تلاړه د عمره د پاره نو الته بالکل تلګ تجارت کوي توخا د سره کامه دي یو شی د خسته دي یا د کلی نه څه شی وړه دي غوړی د وړی دي سوچا د بیند وړی دي الته کې عربیانو باندې خاط کې په بلی خار کې نو هغه بالکل دا کول شي الته نه څه شی راوړي دي پنیات باندې چې را کلی ته یو سم خار پی کما نو دا کول شي لیس علیکم نشته دی پتا سو باندې جناح څه ګناه ان د دې خبره تب تغو څه طلب کو تاسو فضلا فضل مراد مالن بالتجارت مال په تجارت سره مې ربکم دغه فضل جانب در رب خپلنا فاذا افضتم فاذا نزلتم افاظینا مراد نزول دی خاص کله را کوشو تاسو من عرفات د عرفاتنا فذكر الله نيات کو تاسو الله تعالی عند المشعر الحرام عند المشعر الحرام دغه مشعر حرام دا یو مسجد دی اور دا مزدلفه میدان دی نو دې سره ولي کو عند المشعر الحرام هي مزدلفه
هي مزدلفه قرب جبل قزح، قرب جبل قزح، د جبل قزح ورته زی سره ز، نو جبل قزح سره دا یو مقام دی مزدلفه کې. نو دلته کې تاسو الله یاد وذکروه اور یاد کو تاسو الله تعالی کما هداکم لکه څرنګه تعلیم درکړی دی، څرنګه تعلیم درکړی دی الله تعالی تاسو ته. نو کما تمثیلی شو، یعنی خود ساخته طریقو سره الله ما یادو، دور جاهلیت په طریقو سره الله ما یادو. کومه طریقه تاسو ته پیغمبر خودلی دی صلی الله علیه وسلم، کومه طریقه تاسو ته اسلام خودلی دی هغه طریقې سره الله یاد کو. او یاد هغه کما تعلیلی دی نو بیا په معنا د اذ دی. یاد کو تاسو الله تعالی ولی یاد کو نه یادو، ځکه یاد کو کما هداکم اذ هداکم یا لما هداکم، دې د واجب نه تاسو د هدایت کړی دی نو بیا به الله نه یادای به ځکه هدایت درته کړی دی. نو تعلیلی دی. وَإِن كُنْتُمْ كَشَرْتَ وَإِن كُنْتُمْ إِن مخفف من المثقل خا أي إنكم كنتم بشک تاسو کنتم وہ من قبله مخکد من قبل نزول القرآن مخکد نزول قرآن لمن الضالین لمن الجاهلین نواقف خلقنا جاهلانو نو تاسو تا افعال الحج نو معلوم د حج طریقه د نو معلومه تاسو بیلو چې مونږه ابراهیم علیه السلام په طریقې باندې حج کول غواړو خو دغه طریقه تاسو ته چرته معلومه و سکله نزول قرآن وشو دغه پیغمبر علیه السلام راولو نو تاسو ته هغه طریقه بیان کا لمن الضالین ثم افیدوا من حيث افاض الناس ثم افیدوا دغه ثم خواصل کې رسی تراخی د پاره تعقیب د پاره خو دغه ځکه دغه ثم تعقیب د پاره نه دی تراخی د پاره نه دی بلکې ثم تعقیب ذکری د پاره دی سکله تعقیب ذکری د پاره دی نو دا په معنا د واو عاطفه دی ښا یعنی ثم ولا معنا بنه کوي وافیدو اور رکو شو تاسو او دا ولی تعقیب ذکری د پاره نه دی ګوره د دې کې افاضه نزول نه مراد هغه عرفات میدان نه نزول دی کنه اوس عرفات میدان نه نزول هغه خو مزدلفین مخ کې شوی دی کنه مزدلفین مخ کې عرفین به چرته سي مزدلفین اوس مزدلفه ته لاړی نو بیا څنګه عرفات نه نزول دی پوه شي په خبره نو دا تعقیب ذکری د پاره دی تعقیب ذکری د پاره دی تعقیب واقعي د پاره نه دی نو معنا دا دی مولوی سے معنا دی کې یو رد کوي د مشرکین مکه یو باطل رسم باندې مشرکین مکه او خاص کر قریشو دا طریقہ وا څکله هغه احرامونه وتړل د حج نو مینا ته براغلو مینا نه به چرته زی مزدلفه ته نه مینا نه به چرته زی بیا عرفات ته کنه نو کله دو عرفات به حجیان راغلو کنه دو به عرفات ته نتلو دو به مزدلفه کې وسار شو ولی ځکه عرفات د حدود حرم نه بهر دی لری دی مزدلفه او مینا د حدود حرم کې د نه دي نو دو به د ځان ته یو امتیازي شان کې خودلو سمونګه خادمین د بیت الله یو متولیان د بیت الله یو مونږ ته حدود حرم نه بهر وتل د جایز نه دي ځانتي سہولت خو خول انو عرفات میدان ته بنتلو د مزدلفه کې وسار شو سکله حجیان دغه مینا نه عرفات ته لاړه عرفات د بعد سکله مزدلفه ته راغله مزدلفه نه بیا دو سره د ملګری شو مینا طرف ته د ذل حجا باندې لاړو نو الله تعالی ورته نه لکه څنګه نور خلق هغه سی عرفات میدان ته اور عرفات میدان نه بیا نزول کوي مزدلفه طرف ته نو تاسو به هم میدان عرفات ورزو صحیح شول ثم افیدوا من حيث افاض الناس بیا اور تاسو رکوزیگو من حيث هغه دینا افاض الناس عام خلق رکوزیږي عام خلق نزول کوي نو تاسو ته کم د سرخاب ولا وزر لګیدلی دي تاسو پوه شي مزدلفه کې خیسي ایر کنډیشن تناسو ته حاجیان براشي دلته نو بیا مونږه میناته شریکی جنانا واستغفر الله اور بخنه غواړو الله تعالی نه من عیوبکم وذنوبکم د خپل عیوبونه او د خپل ګناهونو نه اور بل مولوی سے د دې کې وبله مسالې طرف ته اشاره کیږي ثم افیدو صدا ذکر د دی وشو یو خو باطل رسم ولا رد وشو مشرکین مکه او یو امتیاز ځان لپاره مقرر کړو اور بل دا افاض الناس د دې کې الناس نه معهود ناس مراد الف لام عهد دي چې مراد ونه امام د عرفه دي امام د عرفه نو اوس د نزول من العرفه دا به تکله کوي سکله نزول وکي د عرفه ولا امام یعنی عرفه ولا امام نا خچر ته مخ کی رکوش ولیکنا یعنی خطبه د پرېګ د ولا
پوه شوې نو تا ول حج نه دی شوی. دا یو مسله ونه معلومیږي. ان الله غفور لمن تاب رحیم بمن آبا. غفور لمن تاب رحیم بمن آبا. فاذا قضيتم مناسككم فاذا اديتم مناسككم پس کله تاسو ادا کو نو دغه قضا دا ګوره قضا دی اصل معنا دی پورا کول ادا کول. هم دې د واجب تاسو په حسمی کې رغلې وی اصول ششی کې ودا نشته. علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه څغټ اصولي دی نو هغه پنيز باندې دغه قضا د حقیقت په ادا کې تیر شوی د مسله نه. دغه قضا د حقیقت په ادا کې هم او حقیقت په قضا را ګرځولو کې هم او نور عام اصولیانو پنيز باندې هغه یې صدقه قضا د مجاز دی په ادا کې. پوه شئ قرآن مجید کې څو ځای دغه قضا ټکه ادا د پاره غله دی وجنه علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه فرمایي چې د حقیقت په ادا کې نو فاذا قضيتم فاذا اديتم مناسككم یعنی مناسک ته حج څکله تاسو ادا کو فذكر الله نو یدو تاسو الله تعالی ک ذکرکم پشانت دی یدولو د تاسو اباکم خپل پلارانو لرا فخرن نو فذكر الله فخرن ک ذکرکم اباکم فخرن. دا د مشرکین مکه او د دور جاهلیت یو طریقه وا څکله هغه میدان عرفات نه راکوش ولګنه نو بیا ډلې ډلې کې نستلو او بیا به د خپل پلارانو نیکونو سانې اچولې لکه څنګه مونږه به خلکو باندې ټی غاړې ته چولې کنه زما پلار د سي زمونږ نیکه به دا تور کړی و د دې نه به دومره کسان درډولې او بیا د دې نه پلانکی دي نه لکه خزر تختولې و پلانکی د سي کړه واغې د سي کړه کشمیری به فتح کو نو دا نمونه قصې دا به دلته کې بیا دغه مینا مزدلفه کې د کیسې اچولې ها سانې نو الله تعالی منع کوي چې خدای مواخله دا کیسې ما کو دا د عبادت دې کې الله یاد کو نو ګوره د دې کې په شانتي د پلارانو خپلو او د پلارانو ول ذکر دا طبعا د ذکر سره کوي کنه چې پلار تور کړی وی کنه هغه به تور فخر د پلار ولا ذکر کوي نو څنګه تاسو د پلارانو ولا ذکر څه کوو کنه دا د تاسو طبيعت ته د فخر په طریقې سره کوو نو اندرنګي دا د الله ولا ذکر هم فخر په طریقې سره کوو او دا د الله ولا ذکر هم د تاسو طبيعت ثاني وګرځي یعنی به اختیار بس هر ځای کې د الله ذکر کوو. فذكر الله كذكركم آباءكم اور مقصود هم دا دی چې الله ذکر یعنی دا د طبيعت ثاني وګرځي دا پتا باندې بوج نه وي ځکه چې کله د په ځان باندې بوج وګڼي کنه نو دا بیا یو رسم شوخه دا څه شو یو رسم نو اصل عبادت څه شي دی چې هغه په عقیدت سره وشي په محبت سره وشي بوج هغه ځان باندې ونه غني. پوه شئ لکه دې د پر مثال څه کله یو عبادت څه کله ته په عقیدت سره وکي کنه نو هغه باندې نتیجه مرتبه کیږي څه کله عبادت عقیدت سره نه وی کنه په ځاني بوج وګڼي نو هغه باندې نتیجه نه مرتبه کیږي. دې د پر مثال دا دی کنه لکه واست چانه قرضا را واخلي اوس قرضې ته ادایګي کوي کنه نو اوس د دې ادایګي دوی طریقې دي یو طریقه دا دی چې تو ورته قرضا واپس کی دعا مرتبه کی شکریا ادا کی چې سه تا د دې پیسو ما ډیر کار چلولو ډیر زیاته فائدہ ما تر کړی و او د ډیر مننه د خپل پیسې واپس واخله نو ګوره چې کله ته سبا غواړي ورنه میاشتې بعد بیا ورنه غواړي هغه ته په سر سترګو بیا درکړي او چې کله اندغه قرضا دي ته ورته واپس کې ورته وي چې مړه واخله یو خو ته دې پیسو څنګه تر وستیو د سې تیریږي د سترګې غړې او د سې تیریږي سترګې غړې لاس ضروري دي هر وخت د لاس ټکر ته مخ ته کین یو سړی لاس ضروري وي کنه نو چې کله چرته ملاو شي د پلانکی د خمایو لاس ضروري څه تراشه خو نه رسي یلا پلانکی یلا داخل الله سره ظالمات ته دیوانه خو کنه اندرنګ لاس لزر اخیری د لاس روپیو ته کړي سواخله مونږ د لاس روپی نو اندرنګ دا ورته په مخ باندې ولي ورته سواخله د پیسې نو اوس نتیجه دی باندې یعنی زما خو فارغ شو کنه پیسې ادا شوې خو نتیجه ور باندې مرتبه شو نه خبیا دینه د پیسې غواړي بیا ورته ورکړي نه ورکړي نو اندرنګ عبادت د عقیدت سره پکاره دي فذكر الله كذكركم آباءكم او اشد ذکر ساده بالصبر